په جرمني کې په وژنه بندي افغان په محبس کې مړ وموندل شو. سلامونه مې قبول کړئ دوستانو، د ویډیو له مخه زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. په جرمني کې هغه افغان پناه غوښتونکی چې خپله 15 کلنه انډیواله یې وژلې وه په بند کې په داسې حال کې مړ وموندل شو چې ځان یې په دار ځړولی و. دا ځوان چې نوم یې عبدالمبین ښودل شوی او د تیر کال په سپټمبر کې په چاړې د خپلې انډیوالې میاوي د وژلو په جرم په 8 کاله بند محکوم شو. د لویدیځو رسنیو د راپورونو له مخې څارنوالان وایي د عبدالمبین مړی د پنجشنبې په ورځ سهار وختي د جرمني د لویدیځ د شپر سټریټ ښار په یو فینایل محبس کې وموندل شو. یو بل څارنوال هربرټ ورځپاڼې ته وویل داسې هیڅ نښه نه لیدل کیږي چې د عبدالمبین په مړینه کې د چا لاس وي، خو ویې ویل په دې اړه څېړنه کوي ځکه چې عبدالمبین کوم لیکلی پیغام نه دی پرېښی. عبدالمبین د 2018 کال د دسمبر په 20مه په کندل ښار کې په یو درملتون کې د خپلې انډیوالې په وژلو اعتراف کړی و. د پیښې د شاهدانو له لورې ونیول شو او پولیسو ته وسپارل شو. پولیس وایي چې د خپله انډیواله په دې خاطر ووژله چې هغې ورسره اړیکې پرې کولې. عبدالمبین د 2014 کال په اپریل کې جرمني ته پناه وړې وه، خو د 2018 په فبرورۍ میاشت کې د پناه غوښتنلیک رد شو. مننه کوم دوستانو چې د ویډیو تر اخره مو راسره ملتیا وکړه. که غواړئ تاسو ته نور هم معلوماتي ویډیوګانې جوړې کړو نو مهرباني وکړئ زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ او دا ویډیو هم لایک کړئ. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.